د محمد اشرف غني تازه او نوې وینا د افغان نیوز قدرمن لیدونکو ستړي مشئ وخت مو بخیر. ولسمشر غني د خپلو اونیزو پوډکاسټونو په لړ کې د افغانستان پر اقتصادي پیاوړتیا او ستونزو د بحث پر مهال د چین له لوري په افغانستان کې د پانګونې پخوانیو ژمنو ته په اشاره وویل د دې هیواد د پانګونې نوې ژمنې خیالي دي او د هیواد پخوا هم په ګڼو برخو کې د پانګونې تړونونه لاسلیک کړي چې یو یې هم نه دی عملي کړی. ولسمشر غني وویل چین په 7 کلونو کې د 10,000 کورونو جوړولو ژمنه عملي نه کړه. په چین کې د دغو ژمنو عملي کولو دستګاه کمزوري ده او بله خبره د قیمتونو ده چې ډیر لوړ دي. موږ ته دغه قیمتونه مفته وو خو هغسې شی چې موږ په فی متر مربع په $100 کاوه دوی په $600 کاوه. باید پوه شئ چې د ټولو هیوادونو مرستې لومړی دوی د خپلې ګټې لپاره کوي. د امریکا د مرستو $1 تر اعظمي حده له 5 تر 20 سنټونو پورې ارزیده. ولسمشر غني له چین سره د عینک کان او په شمال شرق کې د تیلو استخراج تړون ته په اشاره وویل چین دغه پخوانۍ ژمنې عملي نه کړې. په وینا یې د مرکزي افغانستان له ډبرو سکرو څخه 200 میګاواټه برېښنا تولیدول، د ریل پټلۍ جوړول، د مسو صنعتي استعمال لپاره د صنعت جوړول. په دې یوه ژمنه هم دوی ونه درېدل. دوی ژمنه کړې وه چې لویه فیصدي به دولت ته ورکوي خو حتی همدا چې قرارداد یې واخیست نو راغلل چې دا امکانات نشته او جنجال په دې کې و چې څېړنه به دوی کوي او فیصله به هم په خپله دوی کوي. دغه راز د نوموړي په وینا د چین په خصوصي سکتور کې فساد، د شرکتونو توپیر، په پاکستان کې د چین $25 میلیارده بې ګټې پانګونه چې هیڅ کوم اساسي تغییر یې نه دی راوستی ښایي چې دغه هیواد د پانګونې ژمنې خیالي او باید ورپورې ډیر توقعات ونه تړل شي.